نن سبا د دې ویډیوز ډېر هاټ ټرینډ روان دي. تقریبا هر یو کس غواړي چې په دې کانټینټ باندې کار وکړي، ځکه په دې کې خبره دا ده چې 2-3 ویډیوز چې اپلوډ کړي نو چینل یې ورسره مونیټایز کېږي، ویوز پرې ډېر زیات راځي. که چېرته تاسو سرچ کړئ که نه ورکوډه چینل به وي، 2-3 ویډیوز به اپلوډ کړي وي، ویوز او سبسکرایبرز ته به تاسو حیران پاتې شئ. لکه دا چینل 35,000 سبسکرایبرز دی، ویوز ته تاسو وګورئ. نو که چېرته په دې کانټینټ باندې تاسو کار کول غواړئ، حتی که داسې چینل تاسو جوړول غواړئ، نو دلته ستاسو دپاره یو وارننګ دی. پرې باندې د کار کول نه مخکې صرف او صرف په دې یو خبره باندې ځان کلیر کړئ، ګینې چینل به مونیټایز هم شي او بیا به ډېر زیات خفه وئ، ویوز به دې هم راځي، سبسکرایبر به هم زیات وي، خو ته چې څه غواړې به تا ته نه میلاویږي. زما خبرې اصل مطلب دا دی که نه، ګوره دا ویډیو ده که نه په دې باندې 1.4 میلیون ویوز راغلي، نو د دې نه به ارننګ څومره شوی وي؟ څوک به وایي $10,000، څوک به وایي $15,000، خو په اصل کې مشکله ده که $300 ارننګ هم د دې نه شوی. ولې؟ ځکه چې په دغه شان ویډیوز کې CPM RPM چې کوم دی که نه، دا تاسو ډېر زیات کم میلاویږي. مطلب پر 1000 ویوز باندې ستاسو ارننګ دا به ډېر زیات کم وي. صرف دا درته نه یادوم هغه که دا د کوهستاني ویډیوز ولې نه دي، په دې باندې CPM زیات نه زیات تقریبا $1 په میلاویږي او خواري او محنت ورکې ډېر زیات دی. که چېرته تاسو زموږ ریګولر ویورز یاستئ یا تاسو د کورس سټوډنټ یې، نو د یو خبر به تاسو ډېره ښه پته چې موږ تاسو همیشه وایو که نه چې زیات ویوز او زیات سبسکرایبرز دا میټر نه کوي، بلکې صحیح ویوز او صحیح سبسکرایبرز دا میټر کوي. یعنی په دې نه ده چې تا چینل جوړ کړو ستا په میلیونز کې ویوز راځي نو ته به غټ ارننګ کوې، کېدای شي چې ستا په میلیونز کې ویوز راځي او د هغې نه باوجود هم ستا ارننګ ډېر زیات کم وي، دومره کم وي چې په هغې باندې ستا هېڅ گزاره نه کېږي. لکه زه تاسو دا هر څه په سکرین باندې پروف کوم. یو داسې سره د ښیم که نه چې هغو تاسو د دې نه مخکې هم لیدلي، خو اوس چې موږ څه زده کوو که نه، شاید چې دا تاسو په بل ځای کې زده نه کوئ او دغه څیز به انشاءالله ستاسو ټول عمر په کار راشي. ګوره دلته زموږ یو ویډیو ده که نه، په دې باندې ویوز څومره راغلي او د دې نه ارننګ څومره شوی $250. دلته زموږ بله ویډیو ده، په دې باندې څومره ویوز راغلي، په هغه ویډیو په دې باندې تقریبا یو عمره ویوز راغلي، خو د دې نه ارننګ څومره شوی $950. دا دواړه په یو چینل باندې دي، دا هم په پښتو کې ده، دا هم په پښتو کې ده. د دې نه ولې $250 ارننګ کېږي او د دې نه ولې $950 ارننګ کېږي؟ دا ځکه چې یوټیوب دې ته نه ګوري چې ستا په ویډیو باندې څومره ویوز رالل، بلکې یوټیوب دې ته ګوري چې ستا ویډیو چا وکتله. دا ویډیو چا کتلې ده؟ دا سټوډنټانو کتلې ده مینلی. او یوټیوب ته پته ده چې دا سټوډنټان چې کوم دي نو دوی دومره وس او طاقت نشته چې دوی آنلاین سپینډینګ وکړي. یعنې که چېرته دوی ته یو داسې ایډ وښیي چې هغه دوی د یو سبسکرپشن طرف ته بوځي، د یو داسې څیز طرف ته بوځي چې په هغه کې د دوی پیسې خرڅ کړي، نو دوی ته هغه ایډ ښودل هسې فضول، ځکه چې په دې ټیم کې دا سټوډنټان دي د دوی دومره وس او طاقت نشته دی. نو په دې وجه باندې دوی ته چې کوم دی که نه های ټیکټ ورته وایي، که های کوالټي وایي، یعنې مطلب چې په اسانه پښتو کې ورته وایي که نه ګران بیه ایډز چې کوم دي اشتهارونه، هغه دې سټوډنټانو ته نه شو کوي. دوی ته چې کوم دی که نه هغه ارزان بیه ایډ هغه دوی ته شو کوي. په دې وجه باندې د دې ارننګ کم شوی دی. بل طرف ته دا ویډیو د امیزون په باره کې ده. نو یوټیوب ته پته ده امیزون چې څوک زده کوي نو هغه مطلب د بزنس طرف ته راځي، د هغوی سره بینک اکاونټ هم وي، د هغوی کریډټ کارډ هم وي او د هغوی دومره وس او طاقت وي چې هغوی آنلاین سپینډینګ وکړي. که چېرته هغوی ته یو های ټیکټ ایډ وښیي، مطلب یو ګران بیه ایډ، نو چانس شته چې دوی په هغه کې سپینډینګ وکړي. نو په دې وجه باندې د دې نه زیات ارننګ شوی. همدغه شان دا ویډیو به تاسو کتلي، ګوره په دې باندې هم څه تقریبا 1.5 میلیون ویوز راغلي، ارننګ ته څومره شوی $9,500. ها او دا ویډیو دا څه تقریبا 1.5 میلیون ویوز په دې باندې راغلي، دې نه څومره ارننګ شوی $2,500. دواړه په یو چینل باندې، دا امیزون په پښتو کې دی په یو چینل باندې او دا انګلیش په پښتو کې دی په هماغه چینل باندې. نو د دې نه ولې زیات ارننګ کېږي او د دې نه ولې کم ارننګ کېږي؟ ځکه چې یوټیوب دې ته نه ګوري چې په دواړو باندې 1.5 میلیون ویوز رالل، بلکې یوټیوب دې ته ګوري چې دا ویډیو چا وکتله، د هغې په بنیاد باندې ستاسو ارننګ د ګټې فیصله کېږي. همدغه شانې اوس راځو خپل اهم خبرې ته. دغه ویډیوز چې کوم دي نو دا هم اکثر له داسې کسان ګوري که نه چې د هغوی دومره وس او طاقت نه وي چې هغوی آنلاین سپینډینګ وکړي. همدغه ویډیوز ضروري دا نه ده چې دا ټول به غریب وي، کمزوري به وي، خو د دې زیاتره کتونکي، زیاتره ویورز چې کوم دي که نه دا غریب وي چې په سمپل پښتو کې درته ووایم. د همدې په باره کې موږ اوس یو کمپلیټ کلاس تیار کوم. یو کلاس هم آلریډي اپلوډ کړی په کورس کې. اوس په دې کې لږ شانې کار پاتې دی، به زما یقین دی ماښام پورې به کمپلیټ شي او ماښام درته دا اپلوډ کوم. دا تاسو وګورئ، دې سره به تاسو ډېر څه زده کوئ. که چېرته تاسو د کورس سټوډنټ یې دغه ویډیو ګورئ، که چېرته د کورس سټوډنټ تاسو نه یې نو سپورټ ټیم سره به تاسو رابطه وکړئ او هغوی به تاسو ته زموږ چې کوم کورس دی دا به تاسو ته فری درکړي. لاول پیمنټ مه کوه، وګوره دغه 5-6 ویډیوز چې کوم د دې نه به هم تاسو دومره زده کړه وکړئ چې عمر به تاسو انشاءالله په سکول کې هم نه وي کړي. تھینک یو سو مچ. په الله هم سپارم.